بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مارونو خویندو نن درته د الله پاک صفاتي نوم العظیم جل جلاله د دې معنا او خواص خایم چې زموږ د پاره به ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ او د نورو دوستانو سره هم د ثواب په نیت ضرور شریکه کړئ. زمارونو خویندو العظیم جل جلاله دا د الله پاک صفاتي نوم دی. معنی دا ډېر لوی د دې یو درې خواص دي، دغه واورئ. نمبر 1 خاصیت دا د مارونو خویندو چې څوک هم د حکمران نه یریږي نو هغه د 12 پیرې د العظیم ووایي او په ځان دې دم کړي، نو ان شاء الله محفوظه به وي او نرمي به ورسره کوي. نمبر 2 خاصیت دا د مارونو خویندو چې څوک هم په کثرت سره دا العظیم ووایي نو عزت به نصیب کیږي، او دویم دا چې د هر مرض نه به ورته شفا میلاویږي. نمبر 3 خاصیت دا د دوستانو چې د چا هم په خېټه باندې درد وي نو هغه دی و پیری د العظیم ووایي او اوبه دې به دم کړي او دغه اوبه وڅښي، نو ان شاء الله په خېټه به بیا درد نه وي. نو دوستانو دا د العظیم جل جلاله د دې معنا او خواص. امید دی چې تاسو به پې پوهه شوي. دا ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.